لږ متوجه شي عذر ورته وکړي زاري ورته وکړي خلو ته ورانه کړي محبوب بندگان د رب العالمین دا دي چې خپل رب ته لاسونه جګ کړي او د رب العالمین نه غوښتنه کوي د مصیبتونو د اړولو د ایمان د حفاظت او د دې ملت مسلمه د نجات لپاره لګیرې سوالونه کوي دا ډېر کمزورې مؤمني چې د هغه لاس په دې ټوله ورځ کې الله سبحانه وتعالی ته یو پنځه شپږ کرته جګ نشي خلو ته ورانه نه کړي او د سترګو نه اوښکې لاړې نشي په دې حالاتو باندې مومنانو منګه غافل یو منګه دشمن ټکو نو په زور ټکو منګه مصیبتونه اړو نو په چلونو په تدبیرونو باندې اړو او خیرتوبونو باندې اړو په انجنیری باندې اړو یو ځنه بل څه ته په پناه باندې مصیبتونه اړو والله لازم کدا علاج پم دغه خپل کور کې کینا دروازې د نه کینا د خپل له عیال سره کینا خپل رب ته وکړه چیګه ته ګورې تانه الله سبحانه وتعالى مصیبتونه د نه اړې کناړي داسې مصیبتونه به د نواړی چې ستا به تصور پاغې کوي وایي سړی الله سبحانه وتعالی ته لږ لاس جکي او مؤمنانو زموږ رب نږدې دی حرم ته پسې تلل نه غواړي مسجد ته راتګ پسې نه غواړي غره ته ورختل نه غواړي هدیرې ته پسې ورتګ نه غواړي په دې خپل کور کې کښېنه په دې خپل قالین باندې کښېنه او دا نماز خور کا او 2 رکعته لمونځ وکړه رب العالمین ته عاجزي شروع کا تيقول دنا أري الله سبحانه وتعالى فرماي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون کله چې زما بندگان تانه ته پوښتنه کې زما باره کې زړې لري مکه دې زه وته زړې نږدې ما زه د ارچا هر سړی په ارزه کې چې دی کدا کمزور دی او کنده الله خان او نواب نه مني الله خلونه رئیس جمهور وزیر سیب نه مني وکیل سیب نه مني دا نه چې د وکیل سیب لپاره به دروازې کولاوي او د غریب لپاره به نه کولاو داسې ناشنا مولا سره زما او ستا تعلقات دي چې د ارچا لاسونه الله خالي بین رلی اور یو ته ویل زه نږدې ای مؤمنانو ځان سره سوچو کې ځوانانو آیا تاسو په دې کارونو باندې مصروف یې کنه وي موږ د دعا نه غافل یو زموږ رب سبحانه وتعالى فرمای ادعوا ربكم تضرعا وخفيا رب العالمین ته عاجزي وکړئ دعاګانې پرې وغواړئ او په پټه باندې وغواړئ په عاجزۍ باندې وغواړئ دا دعا دپاره خپل شرایط دي داسې نه چې په مسجد کې ناست او بس زړه کې د نور څه پراته دي ته په یو ځای کې ناست په زړه کې د نور څه پراته دي الله ته ډېر په اخلاص باندې زموږ رب ته چې څوک خورنچېدلی دی چا ته په اخلاص باندې اواز کړی دی والله العظیم د هغه په دعا باندې الله غور کړی تاسو یو څو مؤمنان په زرو کې د لس کسان په اخلاص الله ته وچېږي تاسو بیا دا حالت وګورئ دا ویوئ داسې حالت بیا نه وي دا ښارونه بیا نه نسکورېږي دا وینې به بیا بې ځایه نه تویېږي دا د مسلمانانو ترمنځ به تفریقې او تبعیدونه بیا نه وي دا کلی به دې روغ وي دغه ټول ځوانان به د صحابه کرامو د بچو په شان ته وي دا زنانه به د صحابه کرامو د زنانو په شان ته بیا وي بیا به د ایمان خوند له درکې ستا په دې زړه کې چې د ایمان خوند نشته دی په دې جامه کې د ایمان خوند نشته دی ستا په دې خوله کې چې د ایمان نه ښکاري رب ته نه کړنجوي الله ځکه فیصلې بدلې دي مؤمنانو په موږ او تاسې باندې الله ته متوجه شئ حدیث کې راځي کله چې د بدر غزا کېدله 314 کسان صحابه کرام د الله نبي له چل ورته ما ورته چل نه راځي ما ورته طریقه راښودلې نو او کافران زر کسان دي هغوی مسلح دي دی غیر مسلح دي هغوی اصلي خلک دي او دوی مهاجرینو په دغه ځای کې هغوی سره ریاستونه او قمندانیانې ملکې نه وي صحابه کرام عجیبه چاچې پاچې خلک او د سفر ویښته محمد رسول الله ولاړ دی او لاسونه رب العالمین د جکلي او دا ورته وایي اللهم انجزني ما وعدتني زما رب ما سره پوره کا وعده